اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د خدای چې بخونکی مهربانه دی. قدرمنو، داسې یو د غم موقع ده چې ما سره لفظونه نشته چې زه شروعات ته کوم ځای نه وکم. د کفایت شاه باچا د غم د مرګ دویمه ورځ ده. حجرې ته ورغلو، دعا مې وکړه. چونکې زه چې په کوم بیس باندې خبرې کوم، پرون کفایت شاه باچا د ماسپښین مانځه ټیم کې هغوی په ډز باندې ووژلي شو او مطلب د دې دنیا نه هغوی رخصت شول. بیا دلته چې کوم مین مقصد زما دی، زه غواړم چې کفایت شاه باچا کورنۍ سره خبرې کوم، چونکې د غم موقع ده. هغوی به خپل میلمانه اټینډ کوي او ډېر د تکلیف وخت دی. زه نه غواړم چې مطلب دې ټایم کې زه د هغوی سره مرکه وکړم. هغوی له به نیکسټ ټایم انشاءالله زه بیا راځم. خو زما چې کوم مین مقصد دی، مونږ که وګورو پرون چې کله د کفایت شاه باچا د مرګ خبر خور شو په سوشل میډیا باندې، خبر ډېر زیات وایرل شو، زر زر بچي ته پته ولګېده. اوس زمونږ چې کوم چینل دی AVT خیبر چې ډېر غټ نوم لري او پښتانه ډېر په فخر سره وي چې خیبر TV د پښتنو چینل دی، خو نه، دغه د پښتنو چینل نه دی. یو خوا خو مونږ دا دعوه کوو چې زمونږ د فنکارانو مطلب کفایت شاه باچا صدر دی او هغه ولسي سندرغاړی او هغه ډېر څه د خاورې دپاره کړو. بیا د هغوی دغه حق نه جوړ دی چې د هغوی د مرګ خبر دغه چینلو والا په چینل باندې چلولی. مطلب هغه ټیم کې نه ریډیو و د پښتنو، نه د پښتنو TV، نه د پښتنو چینلو. قدرمنو، ډیره زیاته د افسوس خبره ده، ډیره زیاته د شرم خبره ده چې مطلب یو دومره غټ هنرمند چې په دې نړۍ کې هغه بچي پیژني، هغه وفات کیږي او د هغه د مرګ خبر بیا دغه چینل نه چلی چې چلی نو بیا کله چلی 3-4 غنټې پس چلی. 3-4 غنټې پس خو چې زه یم یو داسې انسان ته هم پته لګېدلی چې هغه سوشل میډیا هم نه یوز کوي. قدرمنو، څومره خلک هم چې دا ویډیو ګوري، د کفایت شاه باچا دپاره د هغوی د مغفرت دپاره دعا وکړي او د یو مسلمان په حیث مونږ ټولو له پکار دي چې د هغه د مغفرت دپاره دعا وکړو چې الله تعالی ورله هغه جان ښایسته کړي او د دوی چې کوم کور والا دي، مطلب کوم فیملی دي، کوم بچیان دي، هغوی ته دې هم الله تعالی د زړه صبر ورکړي. یوه لحظه مو په ارام د دې نه تېره نه کړه، یوه لحظه مو په ارام د دې نه تېره نه کړه، ورکې شه نوم د دښمنۍ دی الله بیخو باسي. قدرمنو، دا مخکې چې ما کومې خبرې وکړې لږ وضاحت نور کول غواړم. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د میډیا څه کردار دی، که هغه الکترونیک میډیا ده او که هغه پرنټ میډیا ده. زمونږ په دې سیمه چې څه داسې ستونزې، مسلې، داسې نوې خبر، حادثې، داسې افتونه، مرګ جوړلې راځي، نو هغوی له پکار ده چې په مناسب طریقه د هغې کورج کړي او زر تر زره خلکو ته رسي. پرون څه وشو، کله چې کفایت شاه باچا وفات شو، په هغه ټیم کې ما خپله په ګاډي کوم چېرته روان وو، په واتساپ باندې ما ته دومره تصویران راغله، ملګرو راولېږل چې کفایت شاه باچا په حق ورسېدو. ما سوچ کوم زه اوس په دنیا چینلو والتلی کوم چې الکترونیک چینل، زه سوشل میډیا نه یادم، د سوشل میډیا ټول ملګري زه اپریشیټ کوم دا وخت چې د سوشل میډیا له طرفه دنیا خلکو مطلب خبر خور کو، هر چاته پته ولګېده په لشل منټه کې. زمونږ چې کوم نام نهاد چینل دي PTV، کوم چې د زمونږ د ملک د پاکستان یو نیشنل غټ چینل دی، بیا AVT خبر چې هغوی دا دعوه کوي چې دا د پښتنو چینل دی او پښتانه هم په دغه خوشفهمۍ کې دي چې دا زمونږ د پښتنو چینل دی. نه، بالکل هم داسې نه ده، دا د یو پنجابي چینل دی، د کامران چینل دی. دا قدرمنو، په هر ځای کې د پښتون سره زیاتی کیږي، په هر ځای کې د پښتون سره ظلم کیږي. که دا پرونی هنرمند چېرته کفایت شاه باچا نه وي، چېرته بل یو پنجابي و، نو دا درته قسم کوم چې په 2-3 منټه کې به د هغه خبر هم چلېدلی او کورج به هم شوی او دلته به هر څه را رسېدلي، یو هله ګوله به جوړه وه. ستا په AVT خیبر چینل کې دننه څومره کیمرامنان دي، څومره ټیکنیشن دی تا سره، څومره خلک تا سره په AVT خیبر چینل کې کار کوي، څوک راغلي دي، چا خبر چلولی دی په هغې لږ ټایم کې، پته نه لګي چې چېرته 3-4-5 غنټې بس بیا چېرته خبر چلولي، هغه به هم د ننګ و شرمه چلولي. قدرمنو، داسې ډېر سوالونه دي، ډېر سوالونه دي. که AVT خیبر چینل زما هنرمندان سپورټ کولی، نو نن به زما هنرمند په کټ باندې داسې نو پروت، نن به زما هنرمند چې کوم دی هغه بیروزګاره نو. زما د هنرمند سره په هر ځای کې ظلم شوی، په هر ځای کې زیاتې شوی. قدرمنو، زما موضوع هیڅ کله دا نه ده، خو زه چې رالم او ما چې کوم حالات ولیدل
ډیر زیات مې زړه خفه شو چې ولې همیشه د فنکارانو سره دا کېږي. فنکار خو به زه وایم چې هغه چېرته په میږي باندې خو نه ده کېښودی، هغه خو بهرحال ذاتي دښمني ده. زه په هغې کې تلل نه غواړم، خو چې کوم د میډیا کردار و هغوی خپله ریسپانسبلټي خپله ذمهواري چې کوم وه هغه هغوی پوره نه کړل. د خیبر چینل نه یوسف جان وزي، د یوسف جان غونته انسان وزي چې د هغه په یو پروګرام باندې د دنیا خلکو ژوند بدل شوی دی. ولې د هغه غونته انسان راوځي او بیا هغه د سی ډاکټر جهانګیر خان د هغه په ځای راوځي؟ د دې چاره دوی نه تپوس وکړو. او کوم چې زمونږ الکترونیک چینل دی AVT خبر یا PTV داسې ډېر چینل دي، هغه سوشل میډیا ته ډېر په سپک نظر باندې ګوري. خو زه دا خبره تاسو ته نن واضحه کوم، سوشل میډیا کې چې کم ملګري دي هغوی چې کم کار کړی دی، دغه که ستاسو په شانتې لشل چینل نور هم جوړ شي نو هغه کار به ونه شي. ستاسو په AVT خبر کې داسې کم یو داسې کار د مطلب چې د هغې نه یو غریب ته چېرته فایده رسېدلې، تاسو داسې څه کړي، داسې یو پروګرام پکې ماته وښیه چې باقاعده توګه باندې تاسو یو تنظیم یو داسې سلسله جوړه کړي چې مطلب پای کې غریب ته فایده رسي. تاسو خو به په لکونو پیسې صرف په فیشن شوګانو باندې خرابوئ یا مطلب خوراک څښاک په دلته تیاریږي. بیا که تاسو زمونږ اجره او زما کلتور شو کوئ نو هغه به هم تاسو کمره کې یو سیټ جوړ کړي، دلته به مرضي د ریړۍ یو پل کېښودي، کوداله به هم کېښودي. تاسو زما د کلتور څه ریالټي خولې؟ تاسو راغلي زما حجرې ته راغلي، زما کوڅې ته راغلي، کلي په کلي ګرځېدلي، چېرته په ګودر مو پروګرام کړی، په حجره مو پروګرام کړی دی، په پښتنه پیغله مو پروګرام کړی دی، په پښتو جرګه مرکه مو پروګرام کړی دی. قدرمنو هر څه ډسپوزیبل کړو، هر څه ډسپوزیبل دي چې هر پروګرام ګوري دنه به یو سیټ جوړ کی. او د پروګرام مقصد مې دا دی چې کوم دغه AVT خیبر چینل یا نور چې کوم چینل د پښتون دپاره پکې هېڅ قسم ځای نشته. دنیا هنرمندان چې کوم دي زه وینم هغه بېروزګاره ناست دي، دغه د سی ډاکټرانو ټول دغه شانتې ناست دي، دوی یو هنرمند هم نه دی سپورټ کړی. او دا هم درته وایم کومه نغمه چې زموږ په AVT خیبر چینل چلیږي چې مونږ د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی، نو دا درته یقین سره هم چې پر روان وخت کې به د خیبر نه دغه نغمه ختمي. ملګرو دې باندې نعیم مخلص صاحب هم خبرې ترې وکړې. زه په دې خبرو کې د نعیم مخلص صاحب حمایت کوم، مطلب هغه چې څه هم ویلي، خو دې خبرې کې به زه لږ نور هم وضاحت کوم. زه بالکل د هغوی سره څنګ په څنګ ولاړ یم او د هغوی چې کومې خبرې کړي دي نو هغه بالکل یو حقیقت دی.